چې د یو انسان خپل رور یا خور غریبانان وي، آیا دا انسان د رور یا خور ته سرسایه ورکولی شي او که نه؟ یو دا خبره. او دویمه خبره، دا مسافر ډېر زیات دا سوال کوي، دی وایي مونږ چې کوم ملک کې پاتې کیږو، وایي دلته داسې څوک غریب نشته دی او د جومات چې کوم امام دی هغه هم سرسایه نه اخلي، نو آیا دا سرسایه مونږ خپل وطن ته لیږلی شو که نه، یا خپل کور والا ته ټیلیفون کولی شو که نه چې زموږ طرف نه تاسو دونه سرسایه ورکوي؟ وی داسې کولی شو او که نه؟ یو دا خبره. دا دواړه خبرې به زه تاسو ته مختصرا په دې ویډیو کې ذکر کوم. اوله خبره زما عزتمندو، چې د انسان خور یا ورور یا داسې پلار یا د چا زوی دا غریبانان وي، نو دوی ته سرسایه ورکولی شي او که نه؟ نو زما عزتمندو خبره یاد ساتئ ښه، انسان چې دی سرسایه یا زکات اصول او فروع ته نشي ورکولی، پیومو پې اصول او فروع ته نشي ورکولی او اطرافو ته ورکولی شي. نو اصول او فروع څه دي او اطراف څه شی دی؟ نو اصول زما عزتمندو هغه رشتې چې د چا د وجې نه ستا پیدایش شوی دی، د چا د وجې نه چې ستا پیدایش شوی دی دې ته اصول وایي. لکه ستا پلار ستا مور، ستا نیکه ستا نیا، داسې د هغی مور پلار د هغی مور پلار، داسې په بره چې ځي دا اصول دي. صحیح شو؟ دوی ته زکات یا سرسایه نشي ورکولی. ټیک شو؟ خپل مور پلار ته، نیا نیکونو ته، د هغی مور پلار ته دوی ته زکات هم نشي ورکولی، سرسایه هم نشي ورکولی. دغه څرنګې فروع ته هم نشي ورکولی. فروع څه شی دی؟ د چا پیدایش چې ستا د وجې نه شوی دی، یعنې ستاسو بال بچ شول، ستاسو نوسان وسې شول، د هغی بال بچ شول، داسې پلان دی ځه دې ټولو ته نشي ورکولی. ټیک شو؟ باقي اطراف چې دي که نه، دوی ته سرسایه او زکات ورکولی شي. خو اطراف څه ته وایي؟ اطراف چې دي که نه، ستاسو رونه او ستاسو خویندې، دې ته اطراف وایي. نو دوی ته سرسایه یا زکات ورکولی شي، خو په شرط د دې چې د دې روریانو کمایي او ګټه او خوراک دا تاسو سره یو ځای نه دي ښه، چې کله تاسو نه بیل وي دی بیا به ورته ورکړي، خو که چېرې په شرط د دې چې غریبانان وي، بیا که چېرې خوراک هر څه تاسو سره یو شان دي، پیسې ګټل ټول چې کمې پیسې ګټي هغه بس ټول یو ځای راځي، ټول یو ځای کوئ او خوراک پې کوئ د کور، نو بیا خو به ورته نه ورکوئ، ځکه خو بیا خو ستاسو ګټه یو ده. که ګټه پیسې دی تاسو نه جدا دي او دوی بیا غریبانان دي، نو بیا دوی ته سرسایه هم ورکولی شي او زکات هم ورکولی شي، بلکې دی لا څه زیات حق په تاسو باندې لري. که ستاسو ورور چرې غریب دی، کمۍ د تاسو نه جدا ده، تاسو به بیا د سره بل چا له ورکوئ نه، ټول نه زیات حق په تاسو باندې بیا دا رور لري یا دا خور په تاسو باندې ټول نه زیات حق لري، که چېرې دی غریبانان وي او تاسو نه جدا وي، دا واده شوي. نو زما عزتمندو یو دا مسله وه. دویمه مسله چې مسافر ډېر کوي، دا دی وایي چې مونږ په کوم ملک کې پاتې کېږو دلته څوک داسې غریب نشته چې هغې ته مونږ سرسایه ورکو یا زکات، نو دا خپل وطن ته یا کوم دا پیسې ولیږو یا دوی ته ټیلیفون وکړو چې تاسو زموږ طرف نه دونه سرسایه ورکوئ، نو داسې کولی شو که نه؟ نو بلکل کولی شئ ښه. تاسو پیسې که لیږئ دا ورته مشکل شي، بس چې څونه سرسایه په تاسو لازمه ده همدغه کلته. عموما سعودي عرب یا دوبۍ چې ده په دې کې 25 درهمه دي که نه، دوبۍ کې 25 درهمه دي او په سعودي کې 25 ریال دي، 25 ریال دي غالبا. نو د دې نه چې څونه پاکستانی پیسې جوړېږي یا افغانستان والا پیسې جوړېږي، بس تاسو افغانستان والا به افغانستان ته ټیلیفون وکئ چې تاسو زموږ طرف نه دونه افغانۍ پیسې ورکئ، او پاکستان والا به پاکستان ته ټیلیفون وکړي خپل کور والا ته یا پلار ته یا رور ته چې زموږ طرف نه دونه سرسایه تاسو ورکئ، دونه پیسې تاسو ورکئ. صحیح شوه؟ که هغه بیا تاسو رور غریب رور ته وایي دونه ورکئ چې تاسو نه بیلې کړه، او که نه نور څو غریبانان بس هغه بیا د هغوی خوښه ده، غریبانانو ته دونه سرسایه ورکئ. صحیح شوه؟ بس دا یو څو خبرې به زما عزتمندو کوشش کوي دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي، خاص کر مسافرو ته دا ویډیو ډېره ورسوئ چې ستاسو په ذریعې سره دا ویډیو ای ته ورسیږي یا مسلمانانو ته ورسي، نو تاسو ته دعاګانې به کوئ. ټیک ته؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته، دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.